زما ملګرو د بچو تربیت تربیت باره کې زه ته خبره کومه په دې مخه پکېږي ځکه زه خو د ضرر د پاره نه کومه والله د شیطان د وسوسې نه موږ اوساتې کله هغه خبره په سړي باندې ولګي چې تربیت یوازې دې ته نه وایي چې سړی په یو داسې عصري سکول کې داخل کی چې اعلی انګلیش یاد کی زما ملګرو انګلیش د دنیا د ډیګریانو د پاره ده د دنیا د پیسو ګټلو د پاره ده په قبر او آخرت کې انګلیش نه پکاريږي کچا په حلاله دنیا وګټل او د دین کار وکړو نور تربیت ده چې پټي سپاره او تویوا به ته قرآنی سپاره ویوا او بیا د جمعه امام ته ویوا چې زما بچی ته دعا خېوا زما بچی ته اخلاق خېوا ځکه مونږ غریبان خلک یو چې چرته یې خپل مسلمانی کوي د تربیت کوه نو ملګرو د تربیت خبره ډیره زیاته ضروری ده او موږ په داسې زمانه کې زما ملګرو کله بے پروا شو بے ځای سفرونه وکړو او لږه چشم پوشي وکړو نو زموږ ماشومان به ډیر خراب شي نو تربیت د اولاد د ځان ته مې تاسو ته مې وګوره په دې باندې ډیر زیات فکر وکړئ بچي د الله تعالی نعمت ده ځوانان د الله رب العالمین غټ نعمت ده وګوره دا غټ مسؤلیت ده د هر پلار نه به د بچی ته پوس کیږي او دا باندې چې غټ سړی د مانې زدا ستاسو زوی دی لکه د بادشاہ نه د ټول ملک ته پوس بکیږي نو د پلار نه به د خپل زوی ته پوس کیږي چې دې زوی دا ګناه ولې کړی دا ته پلار وې تا د دې په باره کې څومره طاقت استعمال کړی دی زمونږ د نبی حدیث دی علیه الصلاة والسلام الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی خبردار هر سړی شپونکی د شپونکی عالم کتاب می کتو شپونکی ځکه ویلی دی استاد جی ناسته مخکې چې چاګړې به سره ولي شپونکی نه د شپونکی کلک بے پروا شي نو زناورو به ټولې بزې خوړلې ځکه بزه دومره کمزورې ده چې چغه والی شي نور زناور ته لتم نشي ورکولی نو د دې دا معنی ده چې داسې ژوند تېروه لکه د ځنګل شپونکی چې څنګه ژوند تېروي هغه بزو ته ګوري غوږ یې ایښی چې زناور چېرته حمله ونه کړي شپې را شپول کې را جمع کوي چې په شړه کې چېرته زناور یې ونه خوري ونه رغړي د تندې نه مړه نه شي د ولږې نه مړه نه شي او بیا پیغمبر علیه السلام یو حسابوي چې ګوره د کور مشر دا د کور شپونکی دی او دنه به د خپل کور تپوس کېږي نو حالات خو ډېر سخت دي ځکه چې دا غټې موبایلې دي او دا فسادونه دي او دا ماشومانو ته به دا وایي چې مه کوه خو په دې م الله اجر ورکوي یو سړی بچو سره لویږي او پاسېږي او مانځه ته پاسېږي او بې ځایه مه ګرځئ د غلطو خلکو سره مه ګرځئ او ګوره دا کوئ دا مه کوئ دا هم داسې عبادت دی لکه مونځ چې دی په دې م الله تعالی اجر ورکوي ما ملګرو یو خبره کومه تاسو پام کوئ چې په کلي کې یو پلار راولګي که نه او د بچي تربیت وکړي او غټ شي دا پلار ته څومره فایده رسېږي ګاونډیانو ته څومره فایده رسېږي قام قبیلې ته څومره فایده رسېږي خلک دعاګانې کوي چې الله دې مال هم داسې بچی راکړي لکه د فلاني بچی چې دی ځکه ډېر یو برکتي انسان دی نو د دې دپاره اول قدم د هغې تربیت او تربیت کې غټ شی دعا ده دعا نه ده ځکه چې دعا کې ډېر زیات زور دی ځکه ډېر کاږه واږه خلک او نافرمانه خلک د والدینو په دعا باندې الله تعالی ته صالحین انسانان جوړ کړي زمونږ د استاد زویو ډېر وران جاړو سره د علم نه خراب حرم ته تلو خپلو ملګرو ته ویل چې زما د پلاني دپاره دعا کوئ علم یې کړی دی او خراب دی وروسته بیا ته داسې عالم جوړ شو چې په غټ علماء کرامو کې هغه و نو د بچو د اصلاح دپاره غټ شی دعا ده نیمه شپه کې دعا په سجده کې دعا د قبلېدو په ځایونو کې دعا د قبلېدو په وختونو کې دعا او الله تعالی ویلي دي تاسو دعاګانې کوئ زه به قبلوم وقال ربکم ادعوني استجب لكم زکریا علیه السلام باره کې راځي د ده بیبي کې لږ مشکلاتو دعا یې کوله الله تعالی وایي واصلحنا له زوجه چې دا کومه زوجه چې دا موږ وله صالحه وګرځوله
قران کې مزه په زیاده پیغمبرانو ذکر دي چې هغه به د خپل بچو لپاره دعا کوله